یوه ښځه په یو سړي عاشقه وه. ها څه وه؟ په خیاط باندې عاشقه. خیاطان به مني او نیان دا ځان داسې جوړوي ته وایي چې دا وزیر دی. نو هغه ښځې خپل پلار ته وویل چې پلار جانه یو مېړه خو به راته کوې. بلکل وی دا خیاط باندې ورځه. ویلې بس دا مې خوښ دی. هغه پوه شو چې دا خو ناقص العقل دی او خیاط خو دومره روپۍ نه ګټي او بل د سیزن سره یې تعلق او ټوله ورځ ولاړ او کار کوي ملی خوږېږي. خیاطي سخت کسب دی او زما دې لور ته خو داسې سړی په کار دی چې ډېر نه مریضېږي او ډېر نه یې مصروف. سهار چې ځي کار ته او مازدیګر 4 بجې راځي. دا خو په دې نه ده. خیاط خو په وړوکي اختر او لوی اختر کې ټوله شپې ویښ نه وي. نو دا خو صحیح نه ده. ورته وی بچی ما به تا باندې ډېره ستا متعلق مې ښه فکر و چې دا ډېره عقلمنده ده خو ته خو ډېره کم عقلی. ورته وی ولې؟ وی دا خیاط خو ړوند دی که نه. ړوند مې اړه باندې څه کې؟ وی دا کالي چې ګنډي وي دا تجربې نه معلوموي. نو وی څنګه ړوند دی؟ ویلې راځه. کوټې ته وخته او مخامخ خیاط چې دی خیاطي کوله. ویلې بچی ورته ګوره بیاتي راپورته کړه. ویلې او ویلې رختې پې پرېږدو. وی پرېږده. وی ګوره مخامخ یې ځان ته کېښوه که نه. وی او وی که ده دا بیاتي ډارک راواغسته چې دا ده نو بیا خو ړوند نه دی. او که ورپسې ګرځېده او مخامخ چې تر څو یې پې ګوتې نه لګېدلي نو دا بیاتي نشي راغستی نو بیا خو ړوند دی که. وی صحیح ده. بس هغه ورپسې چې بیا بیاتي ضرورت شو دا ځای ګوره او دا ځای ګوره او بس چې ګوتې پې ولګېدې وایي ما وی چې دا خو غټې غټې. وی دا د چیلي سترګې. نو ګوره که مونږ او تاسو کله لیکل کوو که نه او قلم غوږ کې کښېنه نو بیا به ورپسې ګرځې ګوره پیدا کېږي. او چې دلته یې کښېني دلته یو رګ دی مذکر هغه تا ته څه کوي؟ هغه تا ته قلم یادوي چې دا دی.